ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار سراج الامارات بڼ کې د افغانیو ترویج په موخه د کابل او ننګرهار ورزشي خبریالانو د کرکټ یو ورځنۍ سیالي ترسره کړه. د یادو سیالیو پر مهال د ننګرهار ولي شاه محمود میاخیل، د ولایت مرستیال تمیم معرف مومند، د ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي وحیدي، د ننګرهار او کابل ورزشي خبریالانو، لوبغاړو او نورو ګډون کړی و. ننګرهار ولي شاه محمود میاخیل له ورزشي خبریالانو مننه وکړه چې د افغانیو ترویج په ملاتړ د کرکټ سیالي ترسره کړې. ښاغلي میاخیل وویل چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی او اقتصادي ارزښت دی او باید ټول هیوادوال د خپل ملي هویت په ثابتولو او ساتلو کې هلې ځلې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې په اخره ولسوالیو کې د وړو افغانیو 40 ورځنی کمپاین پیل کړي او کافي اندازه وړې افغانۍ شته چې پر ټولو قشرونو به وویشل شي. دا د تقدس د ساتلو په خاطر باندې چې تاسو نن دلته راغلي یاست، د کابل او د افغانیو د رواجولو د کلدارو د بدلېدو په خاطر مو کوم تورنمنټ جوړ کړی دی. اول د تاسو ټول نه مننه. هر هیواد خپل ځان لپاره ملي هویت لري، ارزښت لري او معیارونه لري. نو په دې خاطر باندې افغانۍ زموږ او ستاسې ملي هویت دی، ملي ارزښت دی او زموږ او ستاسې اقتصادي معیار دی. د دې رواجول په ننګرهار کې او نور همجوارو ولایتونو کې دا یوه لویه پروسه وه. د دې پروسې کامیابي یوازې د دولت په چوکاټ کې نه وه، بلکې ټول د ننګرهار ولسونو د دې نه حمایت کړی دی او زه د ټولو د ولسونو نه د دولت په استازیتوب، د جمهور رئیس په استازیتوب مننه کوم چې د دې ملي پروسې پوره حمایت وکړي. هغه وویل چې د افغانیو ترویج او نرخونو کنټرول په موخه ځانګړي کمیسیون هر ورځ نظارت کوي چې سرغړونکي پر وړاندې قانون له مخې جدي چلند ترسره کیږي. ننګرهار والي له ټولو ننګرهار میشتو مننه وکړه چې د افغانیو په ترویج کې ونډه واخیسته او نږدې 100 سلنه افغانۍ په ټول ولایت کې دود شوی دی.